د سفر د میاشت متعلق د عام خلکو نظریه دا چې دا میاشت سپیره میاشت دا سپیره او یا په دې میاشت کې بیا په اخیری چهارشنبه باندې زنانا یو رواج کوي د چوری کوي او په دې نیت باندې کوي چې دا یو د ثواب کار دی. نن په دې خبره ځان پوهېږي چې ثواب او ګناه دا هغه ثواب او هغه ګناه ده چې کومه خبره الله کړې وي د الله پیغمبر فرمایلی وي. خیر القرون کې د صحابه په دور کې د تابعین په دور کې د تبع تابعین په دور کې یو مسله وي الله د الله پیغمبر وي دا کوي نو ابا کول غواړي ثواب او ګناه په هغه کار کې وي چې کوم الله د الله پیغمبر هغه ته ثواب او ګناه ویل. اوس که تاسو ځان د یو کار شروع کو او یې دا ښه کار دی نو یو خدا په پیغمبر علیه السلام او په صحابه باندې تهمت او الزام دی یره دا ښه کار دی پیغمبر اسلام نه دی کړی ښه کار دی او صحابه نه دی کړی. د دې خبر باندې ځان پوهیږي چې ښه کار به هغه چې کوم پیغمبر علیه السلام فرمایلی. نو د چورې متعلق چې کوم واهیات په زنانو کې مشهور دي چې پیغمبر علیه السلام بیمار شو نو بیبیانو چوری وکړه او هغه تقسیم کړه. نو د دې صرف په قرآن په حدیث په شریعت کې څه ثبوت نشته. بل د دې میاشتې متعلق دا خبره مشهوره ده چې په دې میاشتو کې پیریان وی دا میاشت درانه ده د سفر میاشت او درانه میاشت ده. نو د دې متعلق قرآن حدیث کې دا نشته چې دا میاشت سپیره ده او یا دا درانه ده. د میاشتې د درنوالي او یا د جناتو د دې سره هیڅ تعلق نشته. یو خبره شته چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو خپل ماشومان د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې په دې منځ کې ماشومان د کور نه بار مه وباسئ ځکه چې دا جنات خبیث او دا شرارتي جنات هغه په دغه وخت کې خورېږي. د دې جناتو اکثر ځایونه ګنده ځایونه وي ډیرانونه شاړې کوڅې باترومونه دا د جناتو ځایونه وي. نو دوی ماښام کې خورېږي په دې لارو په کوڅو کې ګرځي د خلکو د شرارت دپاره د خلکو د پریشانه کولو دپاره دوی ګرځي را ګرځي. نو کله چې یو خبره زما عزتمندو هغه وورې د زنانو نه وارې یا معاشره کې یو خبره وورې نو از برای کرم چېرته د هغې د عالم نه تپوس کوي یاره د دې مسلې په شریعت کې څه ثبوت شته که نشته. بهرحال زما عزتمندو د سفر میاشت سپیروالی یا د چورې متعلق اخیری چهارشنبه باندې زنانه چوري کوي نو قرآن حدیث کې د دې هیڅ ثبوت نشته. البته حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ کی لیکلی دی چې په مسلمانانو کې دا خبره مشهوره ده چې دا چوری چې کوم دی بیبیانو کړې وه او حقیقت دا نه دی. حقیقت دا دی چې پیغمبر علیه السلام بیمارو نو یهودیانو د خوشحالۍ په وجه باندې چې نبی علیہ السلام بیمار دی بس ختم بشي نو د نبی علیہ السلام د بیمارۍ د خوشحالۍ لپاره هغوی یهودو د چورې دا رواج رایستیو او د هغې نه چې کوم دی بیا دا رواج لاړه هندوانو ته او د هندوانو نه بیا چې کوم دی را نقل شو دا مسلمانانو ته خاص کر زنانه د